مذاکراتي پلاوی د جمهوریت او اساسي قانون استازیتوب کوي. د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته چې پرون په دوحه کې لاسلیک شوه، اوس ولسمشر غني وایي د طالبانو سره د افغان حکومت پلاوی به د افغانستان اسلامي جمهوریت او اساسي قانون استازیتوب کوي. ولسمشر غني په خبري کنفرانس پر مهال خبريالانو ته وویل له طالبانو سره د مذاکرې پلاوی به ټول شموله او انعطاف پذیره وي. ښاغلی غني وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره به راتلونکې اونۍ مذاکراتي پلاوی اعلان کړي. ولسمشر په دې اړه وویل د مذاکرې پلاوی له دې کبله محدود دي چې د اساسي قانون مطابق د تصمیم نیونې صلاحیت پارلمان لویه جرګه او یا هم ولس کوي. ولسمشر وړاندې وویل سولې ته د رسېدو لپاره اجماع موجوده ده، په خبره یې د بیې په اړه کومه اجماع نشته. نوموړې زیاته کړه اساسي قانون سره کرښه ده او له هیڅ یو فصل څخه یې نه تېرېدونکی. ولسمشر ډاډ ورکړ چې د افغانانو حقوق، بیان ازادي او د ښځو حقونو په بین الافغاني خبرو کې کمي معامله ونه شي او په دې اړه باید خلک اندېښمن ونه وسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه. تر دې هوکړې وروسته به د 10 ورځو په دننه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبانو د قطر دفتر مرستیال ملا برادر وویل چې افغان حکومت یې له قوي مذاکراتي ټیم سره د خبرو میز ته حاضر شي. ډېره مننه چې ویډیو را سره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د